دغه عاشق د معشوقي قبر وکنستو او د هغې د خپې هډوکي او د ملا هډوکي روغ کو او د کټ سر ته یې کېښو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جابرشاه درویش یم. نن درته د یو داسې عاشق کیسه کوم چې په عاشقۍ کې مکمل تباو لیونتوب ته رسېدلی او د لیونتوب د خط نه خم اخوا اوړېدو ته تیار و. دا کیسه د یو عاشق ده. مونږه د اټکخور سټیشن نه مخکې پنجاب علاقه کې یو ځای کې ریکارډینګ کولو چې مونږ سره به څوک هم میلاوېده. هغه علاقه شاړه وه، په لار به څوک تله مونږ سره میلاو شو، هغه به پنجابیانو. په دې کې زموږ ملاقات د یو پښتون سره وشو، هغه سره بل یو هلک هم په موټرسایکل باندې. بیا دې سره مونږ کېناستو، ګپ شپ مو لګولو. نو په ګپ ګپ کې د هغه نه مونږ دغه کیسه واورېده. دغه عاشق چې و نو دی په یو جینۍ باندې عاشق شوی و او جینۍ ته اظهار نو کړی. چې اظهار نو کړی داسې کار وشو چې هغه جینۍ بجلی ونیوه. په خپله علاقه کې په خپل کلي کې د دې یو جینۍ خوښه شوه چې دی ورسره د خد نه سیوا د مینه کوله. بیا د په زړه کې دا سوچ وکړو چې زه به دې ته اظهار کوم. د چې کله اظهار کولو د هغې نه یو ورځ مخکې دغه جینۍ بجلی ونیوه. بجلی چې ونیوه جینۍ مړه شوه. جینۍ مړه شوه، دی به هره شپه تلو او هغه جینۍ قبر ته به یې جړل. هره شپه به دی تلو او د هغه جینۍ قبر ته به یې جړل. بیا د هغه کلي نه دی کډه موړي وه، بل کلي نه به دی راتلو او د ماسخوتن نه والې تر سار بانګونو پورې به دی د هغه جینۍ قبر ته ناستو او جړل به. په دې کې 20 کاله تیر شو. 20 کاله د هغه جینۍ قبر ته وجړل. بیا د یو پی انسان نه یو استاد نه تپوس وکړو چې یاره زه دا لیدل غواړم. هغه ورته یو طریقه وښوله. هغه طریقه خو په اسلام کې ناجیزه وه، خو طریقه دا وه چې هغه ورته ووایي چې ته دا قبر کولاو که او د دې جینۍ د ملا هډوکې او د ګوتې هډوکې کوم ګوته کې چې ګوتما اچولی شي دغه هډوکې ته راوباسه او راوړه او د کټ سر ته د بالښت لاندې کېږده. د داسې کار وکړو چې د شپې د قبر کولاو کو. 20 کاله کې د دې جینۍ جسم چې دی هغه خاورې شوي و، څه ناڅه هډوکي وو، ډانچه وه، هر څه چې وو. نو د داسې کار وکړو چې د ګوتې هډوکې او د ملا هډوکې هغه یې راوړو او د کټ سر ته د بالښت د لاندې کېښودو. دا کیسه مونږ ته دغه هلک په خپله کړې وه. ده وی زه دا شوکول نه غواړم، لوکیشن یې پکې مونږ نه بیانو. هغه خو ما ته ډېر وضاحت کې لوکیشن بیان نه کو او دا کیسه هغه پټه ساتلې وه. د چې کله د کټ سر ته دغه د ګوتې هډوکي او د ملا هډوکي کېښودو، ده وی چې په خوب کې به ما دا جینۍ لیده، په خوب کې به د دا جینۍ دیدن به یې کولو. بیا کار داسې وشو چې هغه د سره یو پیو انسان ملاو شو، یو استاد سره ملاو شو. ورته وی دا ته څه کې، ته خو ډېر په عاشقۍ کې د خد نه اوړېدلې او داسې نه چې ته د اسلام نه خارج شي، داسې نه چې ته کفر ته وځې. نو ته داسې وکړه چې واپس د هډوکي یو څه دا ښخ کړه او بقایا چې دی نو کوشش وکړه چې د الله پاک ذکر ته وخت ورکړه او په عاشقۍ کې دومره خط ته لرې مه ځه. آیا دا به تا دپاره د عذاب ذریعه جوړ شي، ته به ګناهګار شي، ته به پکې د اسلام نه خارج شي. نو ملګرو دا عاشق کیسه دغه وه چې دغه عاشق د خپل معشوقي قبر د بدلو هر شپه او هغه په اول ځل دغه کیسه چې ما واورېده نو ډېر حیرانه شوم چې آیا داسې عاشقان هم شته چې د خپل معشوقي قبرونه هم کولاوي. بیا د هغې د لیدلو دپاره د هغې د ګوتې هډوکي د ملا هډوکي هغه راخلي د بالښت لاندې کېدي. ما ورته وایي څنګه چل دی، ستا دا زړه دومره سخت و چې ته نه یارېدې؟ نو هغه ما ته وایي زه په عاشقۍ کې دومره خط ته رسېدلی یم چې زه هغه ټایم په ځان نه پوهېدم، په ما کې یاره مره نه وه. ما وایي چې زه دا ووینم چې کله دا هډوکي زه یوسم د بالښت لاندې کېدم نو زه به دا ووینم په خوب کې. هغه مکه شانتي وشو، دیدن یې وکړو، خو په اسلام کې دا ناروا دي. نو ملګرو که سوچو کې په عاشقۍ کې انسان د حد نه سیوا بیوقوفتوب تم رسی، پاگلتوب تم رسی، لیونتوب تم رسی، خو کوشش کوي چې دغه عاشقونه د دغه مینې نه او دغه لیونتوب نه ځان لرې وساتئ او کوشش کوي چې خپل 15 وخته مونځ کوي او غلطو لارو نه هم ځان لرې وساتئ. ځکه چې د عاشقۍ
ډیر نقصانات دي. سړی چې نشه چالو کوي خو څه وجه یې څه غم یې درد دي. دا عاشقي چې ده دا د ډیرو نشو جړه ده. نو دغه ویډیو دغه کیسه دا مې تاسو سره شریکه کړه ځکه چې زما په اول ځل چې ما دا کیسه واورېدم زه خو حیرانه شوم او دغه عاشقۍ ته حیران پاتې شوم. هغه بله دا یو خبره کړې وه هغه زلمي چې یاره د عاشقۍ غم خوم لوی اختري. نو په عاشقۍ کې په دغه لیونتوب کې سړی دومره خط ته رسي چې د جانان د طرفه چې کومه بېعزتي درته میلاویږي په هغې باندې دی خاندي، چې کوم غم درته میلاویږي هغه درته غټ اختر ښکاري. ملګرو ویډیو کوم خوښه شوي وي خو مخکې شیر کې او دغه عجیبه شانتي کیسه وه نو دا مې تاسو سره شریکه کړه. په دې سره موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.